الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وعن أبي درداء رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقال: أما السابق فيدخل الجنة بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا، وأما الظالم فيجلس في طول المحبس ثم يتجاوز الله عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ګرانو محترمو مسلمانانو ورونو خويندو، السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى نا دا هیله لرم چې ټول روغ جوړ او له خپلو درنو او معززو کورنیو سره د خوشحالۍ ژوند ترسره کړئ. بیا هم د تیر په څیر ستاسو په وړاندې ایمانی مجالسو په خپرونه کې د تلویزیون د شیشې تر شا واقع یم. هیلهمند یم چې له ما سره اوسئ. ګرانو خویندو ورونو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، الحمدلله پوه او هوښیار خلک یاست. هر انسان او هر شخص، هر فرد او د هر انسان د کړنو تر شا یو غټ مقصد وي. یو انسان یو عمل کاندي، نو د هغې عواقب او د هغې سبا ورځې ته په فکر کې وي. مثال په ډول، یو سړی ډاکټر دی، نو ډاکټر شپه ورځ په دې باندې او په دې مسلې باندې وقف کوي چې یاره سبا ته له ما نه یو ښه حاذق طبیب او خلکو ته ګټه رسونکی انسان جوړ شي. همداراز تاجر تجارت کوي، مقصد او مدعا د تاجر دا وي چې هم مال خرج شي، هم بازار خپل کی، او هم له خلکو سره ښه رویه کوي تر څو یې مشتریان اخیستونکي دا ډیر شي. کوشش دا وي په بازار کې کم جنس او کم مال ډیر زیات د چلیدلو وړ دی، او تنها په یو بزنس او تجارت باندې د قناعت نه کوي، بلکې وقتا فوقتا له یوې ورځې نه دویمې ته، دویمې نه درېیمې ته، درېیمې نه څلورمې ته د مختلفو تجارتونو ته لاس اچوي، مختلفو کارونو ته، تر څو سبا ورځې ژوند خپل ګرنټي کې هغه معلوم نه دی چې ګرنټي به وي او که به نه وي. همداراز د دنیا په هر بخش کې او د دنیا په هره دنده کې او په هر کار کې خلک دغه افکار لري، دغه نظریات لري، غواړي چې په آخره کې کامیابی ترلاسه کړي، دولت ترلاسه کړي، متاع او مال د دنیا ترلاسه کړي. الله سبحانه وتعالی هم غواړي چې دا بنده په دنیا کې هم سرلوړی وي، په دنیا کې هم ښه ژوند ولري، په دنیا کې هم د عزت او د ابرو ژوند ولري، او په آخرت کې هم. لکه څنګه چې د دنیا
او دنیوي متاع او اسباب لاسته راوړلو لپاره هڅه وهاند کوشش کول، زحمت ویستل، خواري کول، شپه ورځ یو کول دا ضروري دي. نو دغسې د دنیا او د آخرت دواړو لپاره هم دې نه سوا نور څه کارونو ته او نورو اعمالو ته ضرورت دی چې هر انسان یې ترسره کړي. صرف دنیا او د دنیا مقصد دا خو د لیونو کار دی چې صرف او صرف په دنیا پورې زړه تري او د دنیا غمه او فکر او د دنیا هغه ټول دردونه د په سر راټول وي. فکر یې همدا وي چې څنګه به دنیا ډیروم او څنګه به دنیا لاسته راوړم. نو په دې اساس باندې الله سبحانه وتعالی هم خپل بندگان په دوو ډلو باندې یا په بل عبارت باندې په دې آیت کې درې ډلې درې مثالونه د دریو خلکو ورکړي دي چې یو دی هغه څوک ظالم لنفسه، یو سړی په خپله برخه کې په خپله حصه کې کمی کړي. دویم سړی دی هغه څوک دی مقتصد، اقتصاد او میانه رو دی، افراط او تفریط نه وتلی سړی دی او د دې مثال وروسته درته وایم. او دریم سابق بالخیرات، هغه سړی دی چې د نیکۍ په هر کار کې تر ټولو مخکې وي. نن مسلمانان مسابقه په څه کې کوي؟ د مسلمان مسابقه نن د دنیا په کارونو کې ده، د دین په کار کې مسابقه نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي په دنیا کې لزان نخکته سړی ته ګوره، ته به څه لري خو لزان نخکته سړی داسې کس ګوره چې هغه غریب دی، بیچاره دی، نو د دنیا نعمت به او د دې خوند به واخلي. او په دین کې لزان نه اوچت سړی ګوره، په دین کې لزان نه لوړ سړی ګوره، یاره دا پلانې څنګه ښه مونځ کوي، دا پلانې څنګه ښه عالم دی، دا پلانې څنګه ښه محدث دی، دا پلانې څنګه ښه حافظ د قرآن او قاری د قرآن دی، دا پلانې څنګه ښه په آرام سره مونځ کوي، دا پلانې څنګه ښه روژه نیسي او په دا روژه را روانم ده، څنګه ښه عبادات کوي، څه ښې اوږدې تراویح کوي. کیف والا تراویح نه کوي، والا بسیار کیف کدمی تراویح بسیار تیز خلاص شد. بس په علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل شروع کی او په والناس ختم کی. په 9 دقیقو کې یا په 10 دقیقو کې 10 رکعاته کوي. نو خبره دا ده چې سابق بالخیرات چې هر نیکی ته منډه کوي. مسابقه په څه کې ده؟ د خیر په کار کې ده، د دنیا په کار کې نه ده. نو له دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دین په مسایلو کې له ځان نه اوچت خلکو ته نظر کوئ، ځان نه اوچت خلک ګورئ. نن مسلمان په مشکل کې دی، نن مسلمان په مشقت کې دی، نن مسلمان آرام نه لري، نن مسلمان خوشحالي نه لري. ولې؟ علت څه دی؟ پلانې میلیونر شو ولې زه نه لرم، پلانې موټر لري ولې زه نه لرم، پلانې کور لري ولې زه نه لرم، پلانې دکان لري ولې زه نه لرم، پلانې خوشحالي لري ولې زه نه لرم. علی هذا القیاس داسې مسائل او موضوعات دي. دا مسائل دوی ذکر کوي. نه وګوره چې پلانې څومره ښه مقام ته رسېدلی او دیني زده کړې کړي دي، په دین کې اوچت مقام لري، زه ولې داسې نه یم. داسې فکر وکړه. په هر صورت باندې دکان والا خپل فکر لري، دولت او دولتمندان هغه خپل فکر لري، رئیس په خپل فکر دی، وزیر صاحب په خپل فکر دی، تجار په خپل فکر دی، همداراز مدیر په خپل دی، صدر اعظم په خپل دی، قومندان صاحب په خپل دی. مختلف خلک دي، مختلف ډلې دي، مختلف خبرې او مختلف مسائل دي. په هر صورت باندې الله سبحانه وتعالی منګ او تاسو ته د دنیا پیدا کړې دي، دنیا نه به هم ګټه اخلو، خو فکر ذکر توجه او غوښتنه به هم څه وي؟ آخرت وي. نصب العین او مقصد به هم آخرت وي. له دې وجې نه په دې آیت کریمه کې الله سبحانه وتعالی سوره فاطر دا 2 آیتونه ما ستاسو په وړاندې تلاوت کړل.
په هغې کې الله سبحانه وتعالی دا خلک په 3 ډلو تقسیم کړي دي چې یو ظالم لنفسه. ظالم لنفسه څوک دی؟ په ځان باندې ظلم کوونکی. دا هغه انسان دی چې الله په ده باندې عبادات فرض کړي دي، طاعتونه فرض کړي دي، په ده باندې ښه اعمال فرض کړي او د بدو نه ده ته د منع حکم کړی چې منع شه، بد کار به نه کوې، غلط کار به نه کوې، ناروا به نه کوې، غلا به نه کوې، زنا به نه کوې، رشوت به نه خورې، وطن فروش به نه یې، خاین به نه یې، بیدین به نه یې. پس د ښو کارونو حکم او له بدو نه یې منع کړي. خو دغه انسان هیڅ شی له ځان سره نه اخلي، باوجود د دې چې په الله ایمان لري، الله سبحانه وتعالی مني، الله سره شریک نه دی راوړی، باوجود د دې بس په ځان ظلم کوي، په عباداتو کې سستی کوي. هغه څه چې د ده د سفر لپاره ضرورت دي هغه له ځان سره نه اخلي. هغه څه چې د ده غوښتنه ده او یا ده ته ګټه ورسوي او یا د سفر لپاره هغه کم اساسي او مهمه هغه توخه ده هغه له ځان سره نه اخلي. دا ظالم لنفسه، دا هغه سړی دی چې ظالم دی، په ځان باندې ظلم کړی، کم عقل دی، نادان دی، بدبخته دی، دنیا ته ځان نزدیکوي او د دنیا د خالق الله جل تزمته نه ځان لرې کوي. د الله نافرمانه دی، د رسول الله نافرمانه دی، د الله د کتاب او د الله سبحانه وتعالی د اولیاء دشمنی کوي، نیک خلق نومبدي کوي، خلکو پسې غلطي خبرې کوي، دسیسې جوړوي، په داسې القابو او په داسې اسماو یادوي چې نوم یې بد شي. دا ظالم لنفسه، د په ځان باندې ظلم کړی، د ناروا کړی، د خپله حصه له لاسه ورکړله، برباد شو. ظالم لنفسه، دا ظالم دی. دویم کم سړی دی؟ مقتصد. مقتصد څوک دی؟ هغه سړی چې ده ته ویل شوي احکام او مسائل په ښه او اساسي شکل ترسره کوي. ښه اودس کوي، ښه مونځ کوي، فرض وخت راغی خپل فرض مونځ ترسره کوي، همداراز زکات وخت راغی د مال زکات ورکوي، همداراز دې سره سره چې کله د حج وخت راغی حج کوي، روژه راله په کال کې هغه روژه سمه نیسي. په ده باندې چې کوم مسائل فرض دي هغه په ښه شان په ښه طرز په ښه ترتیب باندې ترسره کوي. اما نور اضافي شیان له ځانه سره نه اخلي، نوافل نه کوي، نورو مسایلو ته وخت نه لري. دې ته وایي مقتصد، میانه رو. یو ګوره د قرآن په اصطلاح باندې میانه رو دی او یو د ننني روشن فکرو خلکو په اصطلاح باندې میانه رو دی. البته دا مصطلح روشن فکر دی، کنه دوی تاریک فکر دی، دوی په فکرونو کې تیاره پرته ده، دی کې روشن فکری نشته، دا روشنګرا نه دي، دا تاریکګرا او تاریک خیال دي. دا خلک دي چې په تیارو کې روان دي او وایي چې زه په رڼا کې یم. نه، دا هغه میانه رو نه دي. وی اسلام میانه رو. کم اسلام دی میانه رو؟ یعنی څه؟ له دې نه مقصد دا دی چې لږ ډیموکراسي راواخلي، لږ مارکسیزم راواخلي، لږ کمیونیزم راواخلي، لږ سټالیزم راواخلي، لږ ذره فیوډالیزم راواخلي، لږ ذره ورسره دا نور خرافات او مزخرفات راواخلي، په منځ کې بیا نیم یو خوا کې دي نیم بل خوا ته په لاره رواني، له دې نه هم اخذ کوي له دې نه هم اخذ کوي. دې ته وایي میانه رو. دې ته وایي منافق په بله اصطلاح باندې. منافق چې هم دلته ځان غورځوه، هم دلته ځان غورځوه، هم هلته زه خبرې کوه، هم هلته زه خبرې کوه. دلته هم یو څه وخت مخکې رباني راغلی و، هغه سره طالبانو هم څه کسان راغلي و، هغه پسې عبدالسلام ضعیف او وکیل احمد متوکل.
اگر چې هغوی د طالبانو نمایندګان نه دي خو راغلي وو مخکې په طالبانو کې وو. بیا دلته یو تور یو ګوډ شیطان چې ځان ته د مسجد مسؤل هم وایي او د مدیر د ترافیکو، نو دی بیا ورغلی دی. دی بیا نو څه خبرې نه دي چې نه دي کړي، څه مسایل نه دي چې نه دي ویلي. زه خو ډېر میانه رو سړی یم او زه دا وم او زه دا وم او دلته یو تعداد فنټیک او ډېر بېسوره مسلمانان دي او بس ما پسې خبرې کوي او دا کوي. په هر صورت باندې میانه روي یعنې څه؟ میانه روي نه، اسلام واضح دی. اسلام موږ ته لاره ښودلې ده. اوس نو میانه رو یعنې څه؟ دې نه د مقصد څه دی؟ ورته د دې تعریف وکړه میانه رو چې موږ پوه شو. نو قرآن کریم چې وایي چې مقتصد څنګه افراط نه کوي، تفریط نه کوي، په یوې مسله کې غلو نه کوي، له حد نه ورپورته کیږي، او په بله مسله کې داسې نه ده چې مسله یې پرېښوده بلکل هغې ته ور وړاندې کیږي نه، هغه عملي کوي نه. په دواړو صورتو کې او په دواړو جوانبو کې له ډېر زیات ښه برخورد نه او له ډېرې ښې یو له ښه یو موقف نه کار اخلي. دې ته وایي امة وسط. وکذلک جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نو دا فرق دی د نننۍ اصطلاح او د قرآن په اصطلاح کې. قرآن اصطلاح میانه رو یا دا هغه سړی دی چې له افراط او تفریط نه وتلی او په عدل باندې ولاړ انسان وي. دې ته وایي مقتصد. دې ته وایي یو سړی چې هغه ضروري اشیا د سفر له ځان سره اخلي. او درېیمه ډله چې کومه ده سابق بالخیرات، دا چې خیر ته او خیرات او خو کارونو ته ورمخکې کیدونکي دي، ښه کار کوي، هره نیکي چې ګوري هغې ته ورمنډه کوي. مونځ یې وکړه مانځه پسې نفل کوي، زکات یې ورکړه زکات نه سوا نور صدقات لري، روژه یې ونیوله د روژې د میاشتې دې نه سوا ایام بیز یا دا 3 ورځې چې کمې دي په میاشت کې دا روژې نیسي، نور دې سره سره دوشنبه او پنجشنبه روژه نیسي. دا سابق بالخیرات دی. دا هغه سړی دی چې هرې نیکۍ ته وړاندې کیدونکی او سبقت کوونکی او مسابقه کوونکی دی په دې کې. فاستبقوا الخیرات الله وایي تاسو له یو بل سره د نیکۍ په کار کې مسابقه وکئ. نیکۍ په کار کې یو بدعتي مولا و، نو هغه به هره ورځ د جمعې په خطبه کې همدا آیت ویلی فاستبقوا الخیرات، ډېر ډېر خیراتونه کوئ، ډېر ډېر خیراتونه کوئ. معنا به یې داسې کوله به ټوله ورځ کله په ختم کې ناستو، کله به د مړي په سقاط کې ناستو، او کله به د چې کته دا نه کتل چې څوک دی، خو بس وایي چې په سقاط کې پیسې راته رارسېږي دا کار به کومه. نه الله وایي فاستبقوا الخیرات، د خیر او د نیکۍ په کار کې یو بل نه مخکې شئ. استباق فی الخیر یعنی فی الدین. وګوره چې هغه سړی څنګه ښه عبادت کوي زه به هم داسې کوم. دې ته وایي سابق بالخیرات. د مسلمانانو د مور صدیقه بنت صدیق عائشه رضی الله تعالی عنها هغې نه چا پوښتنه وکړه د آیت په اړوند، نو هغې ورته وویلې چې سابق بالخیرات خو هغه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې دوی ته د جنت زیری ورکړی او دوی تللی دي اوس نشته. او مقتصد څوک دي؟ وی ویلې هغه خلک دي چې نبي صلی الله علیه وسلم نه وروسته و صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم تللی دي. او دریم ظالم لنفسه، دا وایي داسې دي لکه موږ او تاسو، په دې کې ښه خلک هم شته او بد هم شته، په دې کې خپله حصه پوره اخیستونکي هم شته او په خپلې حصې کې کمي کوونکي هم شته. ظلم په معنا د کمي هم راځي. نو دا 3 ډلې دي. او ګرانو ورونو ګورئ د دې به یو مثال تاسو ته ووایم. یو سړی
یو ملک ته سفر کوي، یو سړی له یو ځای نه بل ځای ته ځي، لکه له افغانستان نه دا زمونږ ځوانان چې راخوځېږي یا بعضې فامیلونه چې راځي یا بعضې کسان چې راځي، نو ذهنیت یې څه دی؟ هلته خبر دي. امریکا ته ځم نو یو ډالر په څو افغانیو دی؟ 50 افغانۍ. اوس خو 50 شوی که نه، مخکې خو په زرهاو زرهاو خبرې وي. یو پاونډ په څو دی؟ یا مثلا کویت ته ځي، نورو ملکو ته ځي، درهم او دینار دا په څو دي؟ درهم په څو؟ دینار په څو؟ مخکې د مخکې نه هغه دا فضایل او دا مسایل په خپل ذهن کې راولي. ولا ځم پلاني ملک ته نو دا کار کوم، د دې به څومره ګټه وي؟ په ساعت باندې به څو ډالره راکوي؟ د ورځې څومره کېږي؟ په میاشت کې څومره کېږي؟ فیلفور کالکولیټر او جمع و ضرب ووایي او نتیجه را وباسي. نتیجه را وباسي چې زما د عمل هغه آخر څه دی. لیکن د دنیا په مسله کې دومره هوښیار دی، د دنیا په موضوع کې دومره تیز دی چې دا سړی د هرې لحظې لپاره فکر لري، اما د آخرت په مسله کې د هغې دنیا او د ابدي ژوند په باره کې بیا بیخي بې فکره دی، بیخي فکر نه لري. هغه څه په باره کې فکر کوي چې د هغې وزن د ماشي د وزر نه هم کم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لو کانت الدنیا، کچیرته وی دا دنیا، د دې دنیا لو کانت الدنیا تعدلو، کچیرته وی دا دنیا چې برابره وی دا د الله په نزد، الله په سره په اندازه د ماشي د وزر، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، د ماشي د وزر عمره وزن لرلی نو الله به کافر ته یو ګوټ اوبه نه وی ورکړي. دا دنیا او د دې دنیا ټوله متاع د الله په وړاندې داسې ده. سیدنا عیسی علیه الصلاة والسلام یو ورځ په لاره باندې روانو، په لاره باندې ته یو زړه ښځه په ډېر بد شکل باندې ګونځې ګونځې مخې ته ورغله، وایي څوک یې؟ وایي زه دنیا یم، زه دنیا یم. نو هغه ورته وایي چې ښه دا دنیا هم دا ته یې، بتتک ثلاثه بتتک ثلاثه بتتک ثلاثه، ته مې په 3 تیږو طلاقه کړې ای دنیا، ته مې په 3 تیږو طلاقه کړې، ته مې په 3 تیږو طلاقه کړې. په یو بل روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د کوم سړي چې دنیا فکر او مقصد او نسب العین وي، غټ فکر مدعا او مقصد او مرام دنیا ده بس، نو وایي چې الله سبحانه وتعالی به د دغه انسان د دغه شخص دا فکر همیشه داسې ټیټ او پاشان لري. همداراز دا راز به دته الله سبحانه وتعالی هیڅ د ده دا غوښتنې به الله سبحانه وتعالی نه پوره کوي، او همیشه به د ده په ذهن کې د ده په فکر کې فقر وي، ناداري به وي، غم به وي چې یاره دا څه وشو. خو د یو سړي فکر غم او درد آخرت دی. دا دنیا به د پسې منډې وهي او داسې به چې دا دنیا به دی نه غواړي خو الله به یې دته ورکوي. الله سبحانه وتعالی به دته د ده ټول نعمتونه او دا څه ضروریات چې دي دا به ورته ور په مخکې کوي او راولي به یې ورته. په دې اساس ګرانو ورونو خویندو موږ او تاسو فکر وکړو چې یو طرف ته طلب د دنیا دی، بل طرف ته طلب د آخرت دی. دنیا ډیره زر ختمیدونکې ده او آخرت را روان دی. دې لپاره نیکو اعمالو، دې لپاره خو عملونو، خو اوصافو، خو اخلاقو سره رابطه وساتو. په خپل وخت باندې عبادت وکړو، په خپل وخت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت په ځای راوړو. همداراز دې سره سره په خپل وخت باندې منګه هغه خپلو اوقاتو او کارونو ته مراجعه وکړو او دې سره سره له ښو خلکو سره، له نیکو خلکو سره، له صالحو افرادو سره علایق او رابطه وساتو. اکثره خلک وایي چې زړه مې ډېر سخت دی، قسي القلب ما، زړه کې مې ډېره سختي ده. څه علت دی دا؟ ولې؟
نو چې پوښتنه ترې وکړي څه کوې د ورځې کار دی څه دی د ورځې سهار چې راپورته شم چای نه وروسته یو څو دقیقې ناست یم نو اخبار وګورم په اخبارو باندې اخته شم جراید وګورم ښه جریدې نه وروسته بیا ووځم باندې چکر ووم پارک ته ګیم ته لاړ شم لږ زره ټریننګ سنټر ته ورشم ټریننګ وکړم ټریننګ نه وروسته راشم بیا ډوډۍ شي ډوډۍ وخورم ښه ډوډۍ نه وروسته بیا نو چې چېرته ملاقات وي هغه وکړم چې بېرته راشم کور ته نو هغې نه وروسته بیا ټلویزیون دی بدبختانه ډېر کم خلک دي چې هغه به اسلامي مسایل یا موضوعات په ټلویزیون کې اوري لیکن اکثرا چې وګورې په ټلویزیون کې وایي باز همون ملا شیشته گمش کو بریم بیار تو بچه‌م همون دیویدی را پرتو تو همون فیلم هندی را که ببینیم سپینگیری په کابل کې په دې موضوع باندې لانجه شوې وه ملا سره د روژې په میاشت کې ورته ویلي وو چې کوم سریال دی د کوم ډرامه ده او دا چې شروع کیږي د دې وخت او د تراویح وخت سره دا ټکر لري داسې وخت کې هغه شروع کیږي چې تراویح لا خلاصې نه وي نو موږ نه ډرامه تیریږي څه وکړو نو یا تراویح وروسته کوي وروسته یې له کوم نه کوي او یا به داسې شي چې مخکې راولئ تراویح چې کوم پورې موږ کم له اسلام نه خلاص شو کوم نه دا کوم دی وایي کوم یو ته به ګورم کوم دی وایي په کابل کې په دې باندې لانجه وه یا وقت تراویح را پیش بیارین یا تراویح را بعد از درامه کوم بسازین بنان ما خو ایرم نمیتونیم که ترک بکنیم نو بعضی خلک خو تلویزیونونه داسې نو د شپې چې وایي که نه به تلویزیون ګورم یا به هندي فلم وي یا به د هندي نه سوا نور داسې څه مزخرف برنامې وي خپرونې به وي خنده بازار راځي چې خنده بازار وګورو خنده بازار دی او که خې په ګاف بدله شوې ده نه پوهېږم چې گنده بازار ده چه بلا ده باید شما کورمغز هستید این چیزها را نمیمانید دیگه حالا ما چطور کنیم په هر صورت باندې خویندو ورونو نو شقاوت بدبختی او د انسان د زړه سختوالی دا له ګناهونو نه پیدا کیږي دا د آخرت د فکر نه کولو له وجې نه پیدا کیږي دا قرآن ته له شا اړولو نه کیږي دا عباداتو سره دوستی نه کولو نه کیږي نو د انسان زړه بیا مریض شي سخت شي یو ورځ سیدنا عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه دا یو سړی ورته راغی ورته ویې ویلې وایي چې داسې زړه مې لکه کلک شوی دی او دې لپاره څه علت دی وایي د الله له کلام سره ته رابطه جوړه کړه له ګناهونو نه ځان وساته په بل روایت کې راځي وایي چې عثمان رضی الله عنه هغه یو ورځ وفرمایل په منبر باندې چې که چېرته ستاسو زړونه صالح او نیک وی زړونه هم ښه وی نو له قرآن نه به نه مړېدئ دا قرآن به م همیشه لسته اوس وګورئ موږ او تاسو هر یو ځان په دغې ترازو کې وغورځو چې زړونه سم دي او که ناسم زموږ زړونه جوړ دي که ناجوړ موږ مریضان یو او که نه ښه روغ رمټ په کوم حالت کې یو چې قرآن تلاوت راشي نو بل نه بیا شیطان وایي چې هلکه اودس دې نشته دی مه یې اوره پرېږده یعنې بې اودسه اورېدل د قرآن هم نه کېږي وایي العیاذ بالله قرآن ما اوره قرآن کریم واورو قرآن سره محبت پیدا کو قرآن سره رابطه پیدا کو او د الله کلام دی دا په ښه شان په ښایسته آواز او په ښه طرز او په ډېرو اصولو سره دا تلاوت کو څوک لګیایي الحمدلله رب العالمین الحمدو حمد وایي مړه کېدلو ته الحمدلله یعنې مړه کېدل العیاذ بالله الله لره دي څوک عالمین لولي په عین سره څوک په حمزې سره تلفظ کوي عالمین ټول ستاینه د الوهیت هغه ذات لره دی چې رب العالمین عالمین یعنی دردمند رب دی سم الفاظ نه سم حروف نه ادا کوي نه قرآن تلاوت کوي په دې کې کوشش وکړئ دا درست کوي د دې الفاظ سم کوي الحمدلله رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وای نه الله غفور رحیم دی، پروا نه کوي ځکه دی هر رقم وویلې الله خو پوهېږي چې ستا مقصد څه دی. یو ورځ یو سړي دعا کوله، یو چا ته ویلې وایي جزاک الله، دا ځای ښه مشدد کړه په زور سره، جزاک الله مالې جزاک الله یعنې دا چې الله دې ټوټه ټوټه کا، دا دې ورته وویلې. دا ځای باندې ډېر زور مه کوه چې ډېر زور دې دې ځای ته ورکړه، جزاک الله نرمه یې ووایه، ښه مشدد ویلې جزاک الله الله دې ټوټې ټوټې کا. یو سړی وایي استغفر الله یا الله زما ګناهونه وبخې، بل سړی وایي استغفر الله یا الله په خاورې په سر مې کې، خاورې مې په سر راواچې، برباد مې کې، تباه مې کې. نو په دې اساس باندې الفاظ په ښه شان په ښه ډول او په ښه ترتیب باندې زده کول، دا تلاوت د قرآن دا د زړه د سختۍ لپاره یو خاصه نسخه ده. نو که چیرې زړونه سم وي نو هغه به له قرآن نه مړیږي. دا داسې کتاب دی لا تنقضي عجائبه، د دې عجایب او غرایب نه ختمیږي، د دې قرآن عجایب نه ختمیږي. په زرهاو زرهاو جلدونو تفسیرونه لیکل شوي، لیکن دا قرآن عظیم الشان تر ننه پورې هم چا آخر ته ونه رساو. تفسیر یې داسې ونه کړه چې دې نه وروسته به بل تفسیر نه راځي. لا تنقضي عجایبه، بله دا ده چې له دې نه علمای عاملین، هغه علما چې عمل لري، هغه علما چې له الله نه ویریږي، هغه علما بیا له قرآن نه نه مړیږي. شته یو تعداد خلک، شته داسې افراد او اشخاص چې د اسلام په نوم، د مسلمان په نوم باندې قرآن کریم د توړ کتاب یعنی د اختلاف کتاب گنی. چې ته قرآن را واخلې نو آواز کوي قرآن توڑ کا کتاب ہے، جوڑ کا کتاب نہیں، توڑ کا کتاب ہے. یعنی قرآن د اختلاف او په منځ کې د بیلتون راوستلو کتاب دی. ما سره دلته یو کتاب دی، یو ډېر مشهور سړي زوی لیکلی دی، خپل هم عالم دی او لیکي چې تبلیغ یقینا کار نبوت ہے، تبلیغ یقینا کار نبوت ہے. او پاغی کې په یو ځای کې لیکي چې قرآن کریم کی وجہ سے ہدایت سے مایوسی، یعنی د قرآن په وجه باندې له هدایت نه موږ مایوسه شوي یو، په هدایت باندې نشو راتللی د قرآن په ذریعې باندې، العیاذ بالله. ورونو قرآن سره رابطه جوړول دا د انسان د دنیا او د آخرت لپاره ډیره ښه ذریعه ده. ځکه خو فرمایي حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا روژه او قرآن عظیم شان به د قیامت په ورځې د انسان لپاره شفاعت کوي. یشفعان، دا به شفاعت کوونکي وي دواړه لاصحابه، هغه خلکو لپاره چې شپه او ورځ قرآن ته وقف کړې وه، هغه خلک چې شپه او ورځ د قرآن په فکر کې دي. تفسیر غرائب القرآن نیشاپوری رحمت الله تعالی علیه هغه لیکي کم سړی چې له قرآن سره رابطه ساتي، کم سړی چې غم او فکر قرآن وي، الله به دته داسې ځای نه روزي ورکوي او داسې به د ژوند جوړوي چې ګمان به یې نه کېږي. او دا وایي موږ ته په تجاربو سره، په تجربو سره ثابته شوې ده چې کم سړي د قرآن لپاره ځان وقف کړی، الله د هغه دنیا او آخرت ښایسته کړي، دواړې ښایسته کړي دي ورته. نو زما ورونو له دې وجې نه د زړونو د اصلاح او د قساوت قلبي د ورکېدلو لپاره او همداراز د آخرت د جوړېدلو لپاره دغه دین دی او دغه قرآن دی او دې سره د سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دی. نو اوس وګورو موږ او تاسو چې کوم طرف ته میلان او کم طرف تم غوښتنه ډیره ده. یو ورځ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وویل چې استحیوا من الله، ای زما صحابو له الله نه حیا وکئ، الله نه حیا وکئ، شرم وکئ. قالوا انا نستحیی من الله والحمد لله، ورته وایي چې ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم موږ له الله نه حیا کوو او په دې باندې شکر ادا کوو چې ډېر شکر دی د الله چې موږ کې دا صفت شته
نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي قال ليس ذلك داسې نه ده لکه تاسو چې دا فکر کوئ ولكن الاستحياء من الله له الله نه حیا څه ده ان تحفظ الرأس وما وعه سر حفاظت وکړه په دې سر کې چې څه دي د دې ټولو حفاظت فرض دی ضروري ده د دې ککرې حفاظت وکړه څنګه دماغ دې سم په کار واچو سم فکر وکړه غلط فکرونه مه کوه دا سترګې دې سمې په کار واچو په دې سترګو باندې سم طرف ته ګوره ښه طرف ته ګوره په دې سترګو باندې علماو ته ګوره په دې سترګو باندې مور و پلار مخ ته ګوره په دې سترګو باندې قرآن کریم ته ګوره په دې سترګو باندې د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم احادیثو ته ګوره په دې سترګو باندې ته داسې لارې ته ګوره چې ته په هغې باندې مسجد ته ځې دا سترګې غلطې مه استعمالوه دا سترګې د نامحرمو په لیدلو باندې مه مصروفوه دا سترګې په ډانس او په انواع و اقسام مصیبتونو ځایونو ته مه ورګوره او مه استعمالوه غوږونه دې سم استعمال که په دې غوږ باندې نصایح واوره په دې غوږ باندې ته د الله کلام واوره قراءة القرآن واوره په دې باندې د احادیثو درسونه واوره په دې باندې دینی موعظې واوره په دې باندې د مور و پلار خبرې واوره ښې خبرې واوره او هغه عملي که همداراز په دې سپېمو باندې د نامحرم حتی بوی دا کوشش مه کوه چې ستا سپېمو ته در ورسیږي دا سپېمې غلطې مه استعمالوه دا پوزه همداراز دا ژبه غلطه استعمال نه کې دا ژبه په قابو کې وساته دا ژبه په کنټرول کې وساته لکه څنګه دی چې دی 22 غاښو ترمنځ دا ژبه کنټرول کې ساتلې کله دې داسې ونه کړل چې دا ژبه کله دی یو غاښ ته ور وړاندې کړي چې یو ډق ورکړي او کله دی بل ته داسې نه کوي بلکې ساتي ډېر ښه په حکمت سره کوشش کوي چې د بل دوه ژامو ترمنځ را نشي دوه غاښونو ترمنځ را نشي چې درد کوي نو دقسې دا ژبه له بدو له نارواو او له غلطو خبرو نه وساته نن چې مسلمان معمولی داغ په مخ پیدا شي مخې سوځېدلی یا په مخې بخار پیدا شو د هغې تور چاپ پاتې دی د هغې تور داغ په مخ پاتې دی نو چیرته ځي ډاکټر ته منډې کي جلدی ډاکټر ته ورځم څه کوي په مخ مې داغ دی د سوځېدلي داغ دی دا داغ ایسته کم چې دا بد ښکاري خلک له مانه خلک ما پورې خاندي خلک به مې په دې نامه باندې یادوي هغه سړی چې په مخې تور داغ دی د دنیا د داغونو لپاره انسان ډېر فکر کوي د دنیا د داغ ورکولو لپاره غټ نه غټ ډاکټر ته ورځي د دنیا د چاپونو د ورکولو لپاره چې په مخ پراته دي د هغې د زایلولو او ختمولو لپاره قیمتي نه قیمتي کریم په پیسو باندې اخلي اما خبر نه دی چې دغه مخ دغه لاس دغه سترګې دغه غوږونه دغه بدن دغه جلد دا هډوکي دا به د جهنم په اور کې سوځي داغل کېږي به د هغې داغ لپاره کم کریم ته ضرورت دی د هغې داغ نه د ساتلو لپاره او هغې داغ نه ځان پاکولو لپاره کم کار ته ضرورت دی چې انسان له هغې نه وژغورل شي انسان له هغې نه نجات بیا مومي نجات خلاصون بیا مومي دنیا کې موږ څه کوو آخرت کې څه کوو دنیا کې موږ خپل ویښته خپل بدن خپل خپله جامه او خپل لباس له ګرد له غبار له توروالي او له داسې ځایونو نه چې هلته د سوځېدلو امکانات وي موږ یې ساتو لیکن دغه بدن دغه لباس دغه سترګې او دغه بدن آزاد بدن دا په جهنم کې که چېرته عمل ونشي د سوځېدلو وړ کېږي آیا دې لپاره فکر پکار دی او که نه نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي چې له الله نه حیا وکئ حیا وکئ نو هغې ویلې چې موږ خو حیا کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې حیا دا نه ده چې دا کم فکر تاسو لرئ اما حیا څه ده سر وساته او په سر کې دې چې څه دي بله خبره دا ده چې خېټې ته دې نظر وکړه خېټه دې چې دا خېټه ته له څه نه ډکې اوس هر یو دې ته متوجه شو چې زه حلال خورم که حرام زه روا او ناروا په نظر کې ساتم او که نه زه چې دا کم څه اخلمه له بازار نه آیا دا حلال دی او که نه
زه چې دا شیان سکم په دې بازار کې آیا دا جواز لري او که نه لري. علی هذا القیاس وګورو منګه چې کوم څه زمونږ د خېټو ته را روان دي، منګه څه خورو او په څه ترتیب باندې مخکې ځو. نو نبی صلی الله علیه وسلم دویمه خبره دا ورته وکړه چې د خېټې حفاظت وکړه. درېیمه خبره هغه څه ده؟ وتذکر الموت والبلا، مرګ او له مرګ نه وروسته په قبر کې پوټی پوټی کېدل را یاد کوئ. مرګ یادول او له مرګ نه وروسته پوټی پوټی کېدل، هغه ټوټې ټوټې کېدل په قبر کې دا را یاد کا. په قبر کې درنه الله پوښتنه کوي، ملایکو په ذریعه باندې به درنه پوښتنه کېږي. الله به ملایکې درته درلیږي چې پوښتنه ترې وکړئ. څه پوښتنه کېږي؟ 3 پوښتنې دي په قبر کې. ګرچې دا دهریان، دا کمونستان، دا کفار، دا بیدینو دا خبره نه منله. دوی دا خبره نه منله که سر شکسته و پای شکسته از دنیا آمده. این سخنای زمانه کمون اولیه است. قبر است و در قبر پرسش است. انسان وقتی که مرد رفت دیگه چیزی باز میگن بالای اون نمیه. گیاهی بود رویید و پس خشک شد و شکست و ریخت و از بین رفت. ما هم میگن چون گیاه هستیم. راستی هم که شما گیاه هستید. یو تعداد وی چه انسان از نسل شادی است. بگو یقینا تو از نسل شادی استی، تو مانندی تو کسایی که هستن. داروین صفتا انسان وی د شادی له نسل نه ده، تکامل کړی ده. منګ وایو چې نه، منګ انسانان یو خدای اوس هم په تکامل کې روان دی، له حیوانیت نه نه راوتلی. نسل شادی په هر صورت باندې ګرانو دوستانو. درېیمه خبره وتذکر الموت والبلا، مرګ او له مرګ نه وروسته په قبر کې پوښتنې او ټوټه ټوټه کېدل او هلته هغه مشکلات او مصیبتونه دا را یادول. دا را یاد کا تا سره به څه کېږي؟ یا ابن آدم، ای د آدم اولاده. دا ځمکه وایي آواز کوي، ځمکه آواز کوي. یا ابن آدم، ای د آدم اولاده، تمشي على ظهري، زما په سر ګرځې. ومصيرك الى بطني، ستا راتلل زما خېټې ته دي، پرېږدم دې نه. یا ابن آدم تأکل الربا والحرام، ته خورې د ځمکې په سر باندې سود، حرام مال. وسوف تأکلك الدیدان في بطني، ډېر زر دی چې چینجي به دې زما په خېټه کې خوري، پرېږدي دې نه. یا ابن آدم تفرح على ظهري، خوشاله خوشاله زما په سر باندې ګرځي او ډېره خوشحالي کې په دنیا باندې غړی. فسوف تبكي في بطني، ډېر زر دی چې زما په خېټه کې به ته وژاړې. یا ابن آدم تضحك على ظهري، زما په سر ګرځي او خنداګانې کې. فسوف تبكي في بطني، ډېر به زما په خېټه کې ته وژاړې. بیا نو پوښتنه کوي، ملائکې راشي، 2 ملائکې دي چې نکیر او منکر دا ورته پوښتنې کوي له دې انسان نه، من ربک، رب دې څوک دی؟ ستا رب څوک دی؟ ستا تربیت کوونکی او پالونکی څوک دی؟ من ربک. اوس به د دې رب جواب هغه څوک ورکوي چې په دنیا کې د دغه رب په مقتضا او د الله د حکم مطابق خپل ژوند تیر کړی. دا الله په دنیا کې پیژندلې. په عالم ارواح کې الستو بربکم، الله پوښتنه کړې وه، آیا زه ستاسو رب نه یم؟ قالو بلا، دوی ټول ویل ولې نه، ته زموږ رب یې الله، ته زموږ رب یې. الستو بربکم قالو بلا. اوس د دې لپاره چې دا وعده د انسان هیره نشي او دا وعده یې همیشه په یاد وي،
نو الله سبحانه وتعالی انبیا راولېږل او په ضمن کې هغوی ټولو د رب هغه پیژندګلوي د انسانانو ته بیا وکړه چې ګورې خپل رب وپېژنئ او خصوصا منګ او تاسو ته په قرآن عظیم شان کې او همداراز د مانځه په رکعتونو کې منګ ته د رب ټکی ډېر ذکر کړی دی قرآن کریم کې وګورئ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم مختلفو هغو کې اما په مانځه کې منګ څه کوو الحمد لله رب العالمین رب ټکی ډېر دی پکې وروسته چې سورت وایو نو رب 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 دا پکې ډېر دي قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق یا نور داسې سورتونه او آیتونه دي چې رب ټکی پکې ډېر زیات ذکر شوی نو په قرآن کې د رب ټکی تر څو هغه وعده یې رانه کې او تر څو وروسته راتلونکې ورځې لپاره چې قبر دی د هغې لپاره هم ته تیار اوسې د رب جواب به بیا هلته ته هغه وخت کې ویلی شي په قبر کې به جواب سړی هله ویلی شي چې په دنیا کې د رب د حکم مطابق خپل ژوند او خپل هغه حیات ترسره کړی رکوع ته ځې سبحان ربي العظیم سجدې ته ځې سبحان ربي الاعلی او په هر منځ کې دا تکرار 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 چې رب ټکی ګوره هیر نه کړي نو قبر کې به ترې پوښتنه کوي چې من ربک رب دې څوک دی دویمه پوښتنه به کېږي ومن نبیک وما دینک دین دې څه دی ومن نبیک او نبی دې څوک دی نو دین خو هغه دین دی چې نبی راوړی که نه نو اوس چې یو سړي په ژوند کې د نبي سنت نه وي د یو سړي په ژوند کې د نبي د سنتو سره دشمني ده د یو سړي په ژوند کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د دین مسائل موجود نه دي د هغه په قرآن کې مخکې به زموږ په کورونو کې د قرآن تلاوتونه کېدل نن زموږ په کورونو کې څه اورېدل کېږي هر یو پې باندې فکر وکئ له ما نه نیولې تر تاسو پورې څوک چې دا زما خبرې اوري نو جواب به هله وی وتذکر الموت والبلا په مسله کې خو به هلته کامیابېږي په قبر کې چې تا په دنیا کې د قبر لپاره تیاری کړي که نه ابو حازم انصاري هغه نه چا پوښتنه وکړه وایي چې موږ مړه کېږو خفه یو او صحابه چې به مړه کېدل خندلې به او مرګ ته به یې کامیابي ویلې حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه دی لاړه عامر ابن طفیل لعنة الله عامر ابن طفیل په چال او په نیرنګ او په فراټ سره دا صحابه له ځانه سره وغوښتل او یا صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د دین د دعوت لپاره وغوښتل نبی په علم غیب نه لاره چې ولیدلی وای چې ولې دا اویا تنه صحابه دا بعضې خلک چې وایي چې نبی علم غیب لري ورته ښه نو بیا خو نبی د خپل صحابه په خپله وژلي دي العیاذ بالله ستاسو د وینا په اساس باندې چې ته وایې نبی علم غیب لري نو حرام ابن ملحان او یا تنه صحابه وژني او راغلی په دې چلیل رسول الله نه به ولیدي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه خو په خپل امت باندې ډېر مهربانه و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویلې چې موږ ته کسان راولېږه چې د دین دعوت وکړي دلته په کلي کور کې بیر معونه په ساحه کې اویا تنه صحابه شهیدان کړل حرام ابن ملحان رضی الله عنه ورغی نورو ته وایي د هغې وخت امیران او د هغې وخت سربراهان او د هغې وخت د لښکر قایدین څنګه وو خپله به اول وو ورپسې به نور وو نن خو دوی ناست دي محل قمندې نه قمنده ورکوله مسلمانان وله نو هلته څه وشو دی ورغی خط یې ور وړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم عامر ابن طفیل ته هغه چې خط واخیسته نو خط یې چیرې که او په دې مخ یې ور وویشته او هغې نه وروسته یې له شانه په نیزه باندې هغه جلاد او دی یې شهید که د دا خپله وینه داسې دا داسې په دې وینه او داسې په دې خپل مخ راکاږه او ویې ویلې فزت ورب الکعبه د کعبې په رب مې د قسم وي کامیاب شومه د کعبې په رب مې د قسم وي کفار وایي چې دا څنګه خلک دي چې مرګ ته کامیابي وایي مرګ ته کامیابي وایي دا څنګه خلک دي صحابه په باره کې پوښتنه وکړه له ابو حازم نه چې دا څنګه خلک وو چې مړه کېدل به خوشحاله به وو مرګ ته به یې کامیابي ویلې نن موږ مرګ ته ناکامي وایو نن چې کله مرګ راشي وایو لاړو برباد شو اوس به څه کېږي
نو هغه ویل چې صحابه خپل قبرونه جوړ کړي وو، صحابه هغه دنیا جوړه کړې وه. نو څوک چې ویلو ویرانې نه لورانځي نه له کنډوالو نه باغ او بوستان او ګلستان ته ځي، دا ګوره هغه سادي ګلستان نه دی ښه، باغ او بوستان ته ورځي، ګلستان ته ورځي، داسې ښایسته د باغچو ته ځي، ښایسته کورونو ته ځي، ښار ته راځي، آبادۍ ته راځي، فراخۍ ته راځي، نو خوشحالۍ. یا له سفر نه کور ته ځي نو خوشحالۍ. او چې کله ته له قصر نه راوباسي او بندیخانه کې اچي خو طبعا به خپئ. نو وایي موږ قبرونه وران کړي دي، موږ آخرت وران کړی دی، موږ په دنیا پسې نښتي یو، له دې وجې نه موږ غمجن او خفه ښکارو. او صحابه خو د هغې دنیا لپاره کار او محنت کړی و، صحابه خو د هغې لپاره خواري او کوشش کړی و. نو له دې وجې نه هغوی خوشحاله وو، هغوی ته د هیڅ مسئلې غم او فکر نه و. ویلې به چې زه نن به له رسول الله او د هغه له صحابو سره هلته اروا به سره یو ځای شي، لاړ به شمه هلته به ملاقات وکړم. دا د هغوی تمنا او خواهش و. نو په دې اساس باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وایي چې وتذکر الموت والبلا، مرګ یادول او له مرګ نه وروسته ټوټه ټوټه کېدل یادول، په قبر کې هغه مصیبتونه را یادول. ومن اراد الاخره، څوک چې د آخرت فکر لري، د آخرت غم لري، ترک زینت الدنیا، د دنیا زینتونه به پریږدي، د دنیا هغه رنګ او رونق پسې به نه ګرځي، ډېر بقدر ضرورت به له هغې نه ګټه اخلي. مثال به تاسو ته ووایم، آس دی او د آس په سر سور وي، یو آس دی او یو سورلی ده. نو آس ښکته او سورلی دا سړی په آس باندې سور راځي. اوس د آس لپاره ځای کم دی، هلته غوجلې سره نږدې، یا په هغه غولي کې، په هغه میدان کې، یا په حویلۍ کې هلته یو ځای مخصوص وي چې حیوانات هلته تړي. د انسان ځای کم دی، انسان ځای کوټه ده، سالون دی، میهمانخانه ده، هلته به راځي کینی به. اوس که یو سړی راپورته شي او آس راولي په کوټه کې وتړي او دا سړی بوځي هلته د غوجلې په خوا کې کینی، نو ټول به وایي چې دا خو ډېر سپک وضعیت وکړه او دا یې د انسانیت نه خلاف عمل کړی دی. نو ګورئ، یو د انسان روح دی او یو بدن دی. روح داسې دی لکه سورلی، لکه په آس باندې سور، او دا بدن د روح تابع دی. نو موږ نن د روح لپاره څه کوو او د بدن لپاره څه کوو؟ بدن څنګه روزو؟ څوک په باډي بلډینګ لګیا دی، څوک چې ګورې پرورش اندام، چا لپاره دا غټه، دا د چا لپاره تیارې، دا د چا لپاره ښایسته کې، څه لپاره؟ ځکه یو فکر او یو خاص مقصد لري. عبادت مقصد دی وي، د الله په لاره کې د هڅې او هاند وي چې یاره ځکه چېرته مخ شومه او د اسلام او د کفر ترمنځ څه مشکل او جنګ او په هغې کې مې دفاع کولو، نو دا باډي او دا بازو به هلته استعمالوم، بیا صحیح ده. او که صرف دې لپاره چې لنډی ټي شرټ واغوندې او بیا بازو داسې کوي او راوباسي او سینې راوباسي، نو دا بیا حیوانیت دی. بیا دا خو تر تا هغه ارنولد ډېر غټ دی، بیا خو که په دې باندې کمال وي نو هغه بیا له ټولو نه ډېر کمالي دی. غټ بازو او آقای عضلات جهان ورته نه ویلي، خو څه به کې آقای عضلات جهان له ټولو عضلو سره له کاره وتی دی، هېڅ هم نشي کولی چې لاړه مرګ چې راغی بس په یو ګزار سره یخ پخ کړي، نه یې عضله په درد خوري او نه یې عضلې نه فضله جوړه کړي، ختم، هېڅ شی نه شو. نو ګرانو ورونو خویندو، ومن اراد الاخره، رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم، څوک چې د آخرت غم او فکر لري نو د دنیا د رنګونو رونقونو او ښایستونو پسې نه ګرځي. او وایي چې چا دا کارونه وکړل، دا کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي، ومن فعل ذلك، چا چې دا وکړل، فقد استحیا من الله حق الحیا، یقینا دې سړي له الله نه حیا کړې ده. په یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، او عبد الله ابن عمر خپل شاګرد رشید ته د عمر رضی الله عنه زوی ته وایي، خپل اوخي ته وایي، د عمر رضی الله عنه لور د رسول الله صلی الله علیه وسلم حفصه رضی الله عنها کډه وکنه، د عمر رضی الله عنه لور او د ابن عمر د عبد الله خور و، خپل اوخي ته خپل شاګرد رشید ته وایي چې کن فی الدنیا کأنک غریب، ای ابن عمره په دنیا کې داسې ژوند وکړه لکه یو غریب.
څنګه غریب او عابر السبیل یا په لاره ورتېرېدونکی مسافر. ډېر په دنیا پسې مه نښله، ډېر د دنیا غم او فکر مه کوه چې هر څه به دې له لاسه لاړ شي، دنیا لاس ته نه درځي او آخرت به دې له لاسه لاړ شي. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، په لاره ورتېرېږي او د هغې مثال داسې دی لکه یو سړی په لاره روان دی، په یو بل حدیث کې راځي، او روان دی سفر لپاره توخه او هر څه اسباب او وسایل راخیستي، په مسیر د لاره کې دلته یو ونه راغله، د ونې سوری دی او د سوري لاندې دا کېناست، سوري لاندې کېناست، دمه اخلي، دمه کوي، او چې دمه یې وکړله څه لحظه تېره شوه، بېرته خپل اسباب او وسایل او سورلۍ راواخلي او روان شي منزل مقصود ته، ځان رسوي هغه ځای ته. نو دا د انسان ژوند په دنیا کې داسې دی لکه د ونې د سوري لاندې چې یو لحظه ته کښېنې، ستا مقصد خدا دی چې وړاندې لاړ شي. نو ابن عمر رضی الله عنه بیا دې حدیث پسې وایي اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کله چې دې سهار در باندې راغی د ماښام انتظار مه کوه چې ته به ماښام ته رسېږي او که نه. واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، او چې شپه در باندې راغله ماښام شو نو د سهار په فکر کې مه اوسه، داسې عبادت کوه چې د آخري عبادت د دې نه وروسته به بل عبادت ته وار راونه رسېږي، نوبت به راونه رسېږي. فکر وکړه، غم وکړه ځان سره، توخه تیاره که. په دنیا کې چې سفر کوې نو توخه راخلې، نو د آخرت سفر څنګه بې توخې او بې عمله کوي. په بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان هذه القلوب تستأ، دا زړونه زنګ وي، کما یستأ الحدید اذا اصابه الماء، لکه څنګه چې اوسپنې ته اوبه ورسیږي، په اوسپنه باندې اوبه ولګېږي او بیا هغې نه وروسته هغه زنګ ووایي، اوسپنه زنګ وایي، داسې زړه ته هم زنګ لګېږي. اوسپنې ته اوبه ورسېدې زنګ، داسې چې د ګناه وکړه ستا زړه به زنګ نیسي. که توبه ونه کې او عمل ونه کې نو دا ټول زړه به بیا داسې شي چې مهر به پې ولګېږي، ختم به شي. بیا صحابه ورته وایي چې یا رسول الله د دې لپاره جلا سیقل څه دی؟ د اوسپنې د صفایې، د اوسپنې د سیقل، د اوسپنې د جلا او د اوسپنې د روښانه کولو او تیزولو چل من ته راځي. اوسپنه چې زنګ ووایي نو انګر ته به یې ویسې، د انګر به یې واخلي، د اور په کوره کې به یې کېږي، بټۍ کې به یې کېږي او هغې ته به هغه بنۍ وهي او هغې ته به هوا ورکوي چې تر څو هلته خط اسره شي، او بیا به په څټکي باندې وټکوي، په ریګمال به یې ریګمال کړي او هغې نه وروسته به یې تیز او صفا کړي، بیا به تا ته درکړي، نو ځلیږي به. نو دا چل خو یې موږ ته راځي، خو د زړه د صفایۍ چل څه دی چې زړه به په څه باندې صفا کېږي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي کثرت ذکر الموت، اوله خبره ډېر مرګ یادول، مرګ را یاد کو، ځکه دا داسې شی دی چې انسان د دنیا له لذتونو نه منع کوي، د دنیا له خواهشونو نه منع کوي. کثرت ذکر الموت، ډېر مرګ یادول. دویمه خبره وتلاوت القرآن، د قرآن کریم تلاوت کول، لږ تلاوت کوئ خو همیشه یې کوئ. وای هغه سینه چې په هغې کې د الله د کلام څه حصه نه وي، داسې ده لکه وران او ویجاړ کور، کالبیت الخرب په حدیث کې راځي. په بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ تېره پوښتنه وشوه چې ای المؤمنین اکیسو، یا رسول الله هوښیار مؤمنان کم یو دي چې ډېر هوښیار خلک وي، هغه هوښیار څوک دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته آیت کریمه د سوره انعام 125 نمبر آیت ولسته، فمن یرید الله به خیرا، چا په باره کې چې الله د خیر اراده کړې وي، ان یهدیه، یعنی د هدایت اراده یې کړې وي الله سبحانه وتعالی د چا په باره کې، یشرح صدره للاسلام، نو دا سینه د اسلام لپاره پرانیزي، سینه د اسلام لپاره پرانیزي. صحابه ورته وایي چې یا رسول الله څنګه سینه پرانیزي؟ د دې لپاره هل لذلك من علم يعرف به، آیا د دې لپاره څه نښه شته؟
څه نښانه شته؟ بیهقي شعب الایمان کې دا حدیث ذکر کوي. آیا د دې لپاره څه نښه او علامه شته؟ نو خوږ نبي صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ولې نه التجافي عن دار الغرور، ګوښه کېدل د دې دنیا نه چې انسان په دوکه کې اچي. التجافي عن دار الغرور والانابة الى دار الخلود، تیاری کول څه لپاره؟ دار خلود، هغه ځای لپاره چې ته ور داخليږي، قبر ته تیاری کول. والاستعداد للموت قبل نزوله، او مرګ لپاره تیاری نیول مخکې له دې نه چې مرګ ستا میلمه شي او مرګ ستا په دروازه باندې ودرېږي او تا ته وایي چې راځه نو اوس به ځې. اوس نور ته حرکت نه لرې، نور ته تللی نه شي. نو دې لپاره په دغې دنیا کې ګرانو دوستانو تیاری ده. په دې دنیا کې د هغې لپاره خواري ده، او د دې خوارۍ موقع دا اوس را روانه ده، د روژې مبارکه میاشت. که ژوندي وو انشاءالله په دې میاشت کې به سره یو او وروسته هم. نو دا د غنیمت میاشت ده، دا د خیر میاشت ده، دا د عباداتو میاشت ده، دا د کامیابۍ میاشت ده. په دې کې خوشحالۍ دي د مؤمن لپاره، د مسلمان لپاره په دې میاشت کې غټې غټې ګټې دي، غټه کامیابی ده د مسلمان لپاره په دې میاشت کې. نو دې لپاره دا اوس نه تیاری وکړو، دې لپاره دا اوس نه منګه ځان عادي کړو. ګورئ ما پرون په مسجد کې دا خبره وکړه چې ګورئ اوس مسجد ته خلک ډېر راځي، همدغه لمونځ دی، همدا روژه ده. په بل وخت کې چې ته نشې روژه نو جومات ته نه راځي هغه سړی. د روژې په میاشت کې دا خلک ډېر راشي، مسجد ته را رواني، تراویح کوي، خو فرض مانځه ته نه راځي. درالې چې تراویح الله نه دی فرض کړي چې دا به کوي، خو الله سبحانه وتعالی 5 وخته لمونځ فرض کړی دی. دا 5 وخته لمونځ الله سبحانه وتعالی په موږ او تاسو فرض کړی. دې لپاره څوک مسجد ته نه راځي؟ ولا چې کوم برادر خو اوس هم کار کوي، دا اوس هم په کار کې مصروف دی، خو 20 رکعاته تراویح کوي. یا بعضې ځای کې لږې کېږي، یا بعضې ځای کې ډېرې کېږي. هر څه چې وي، لیکن خبره دا ده چې په بعضې مسایلو کې، په بعضې ځایونو کې سړی وګوري په سنتو کې به ډېر تیز خو فرض به پرېږدي، نوافل به ډېر کوي خو فرض به نه کوي. انا لله و انا الیه راجعون. نو ورونو هر وخت فرض مونځ دې که ونه که نو الله سبحانه وتعالی به د دغې یو مانځه په ذریعې باندې د دې په وجه باندې اویام کاله په بل روایت کې راځي چې 200 کاله تا په جهنم کې سیزي، چې قصدن ښه پوهېږي چې دا مونځ وخت دی او ته نه ځې، ته مونځ نه کوې، هسې ناست یې خرامان ته ودرېږه چې دا فلم خلاص شي، قصه رانه پاتې کېږي د فلم، العیاذ بالله. نو په دې وجه د تیاری وخت دی، دا اوس وخت عباداتو دی. او راشئ که مخکې له الله سره رابطه نه وه، راشئ که مخکې عبادات نه کول، راشئ که مخکې تلاوت نه کو، چې اوس شروع وکړو د الله سبحانه وتعالی عبادات او د هغه اوامر په ښه طرز باندې ترسره کړو، تر څو مو الله سبحانه وتعالی دنیا هم ښه کړي او آخرت هم. په دنیا کې هم کامیابي وي او په آخرت کې هم. او په آخره کې یوه موضوع چې زه غواړم هغه یاده کړم، دا ده ګرانو خویندو ورونو او دوستانو، هغه دا ده چې د روژې په میاشت کې داسې په نظر کې ده چې انشاءالله د الله جل عظمته په فضل او په کرم سره به موږ یو څه درس قرآن کریم دلته په افغانستان غږ په دې ټلویزیون کې موږ لرو. انشاءالله د قرآن کریم تفسیر او ترجمه. البته ټول قرآن خو ممکنه نه ده چې موږ په دې کم وخت کې ترجمه او تفسیر کو، ځکه هغې لپاره نه موږ دومره وخت لرو او نه د هغې لپاره دومره فنډ لرو چې موږ هغه ترسره کو او یا دا ترجمه مکمله کو. اما بعضې ورځې اضافي درسونو ته ضرورت دی. مثال بعضې سورتونه دي، سورة الفاتحه تفسیر او ترجمه دا به انشاءالله بیان کو. همداراز څه بعض سورتونه مثلا سورت یوسف علیه السلام دی
چې په دې باندې خلک پوه شي دا بعضې خلک فلمونه ګوري او هغه فلمونو نه یوسف علیه السلام پیژني نه له قرآن نه یوسف علیه السلام وپیژنئ فلم کې ډېرې غلطې او ګډې وډې خبرې شوي دي هغې ته مه ګورئ او هغه غلط دي هغه داسې خلکو جوړ کړی دی چې هغوی په خپله معتقد د انبیاو په عصمت باندې نه دي هغوی انبیاو ته په هغې کې سپکاوی کړی نو په دې اساس باندې نو د سوره یوسف سوره النور ترجمه ځکه چې په هغې کې زموږ او ستاسو د مور د محمد رسول الله د اهلیې بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها د هغې پاکي او صفایي او همداراز دې سره سره په هغې کې احکام بیان شوي دي نو انشاءالله سوره النور همداراز کوشش به وکړو که چېرته وکړی شو سوره رحمان به هم ترجمه کو په دغې روژې په میاشت کې البته دې لپاره لکه څنګه چې خویندې او ورونه تر اوسه پورې په دې مسئله کې تعاون کوي الله دې جزای خیر ورکړي که چېرته مزید په دې کې کمرور سپانسر کېده یا یې د قرآن کریم د تفسیر او د ترجمې خپرونه سپانسر کوله یا یې نور اسلامي پروګرامونه او اسلامي خپرونې سپانسر کولې نو رابطه دې وکړي د تلویزیون له مسؤلینو سره یا هم کولی شي موږ ته د ایمیل په ذریعه باندې دا مسله ولیکي تر څو موږ په دې موضوع باندې خبر یو الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو او ټولو مسلمانانو ته د عمل کولو توفیق را په برخه کړي او الله دې زموږ دنیا او آخرت په خسته قرآن او خسته حدیث سره نورانی او ګلالی وګرځي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله مختصرا با یو وقفه وکړو تفریح نه وروسته به بیا د ورونو پوښتنو ته او د دوی هغه ځوابونه حسب استطاعت و توان ورکو که چېرته مسؤلین موافق وي او دوی زما آواز اوري نو یو 15 دقیقې به تفریح وکړو او 15 دقیقو نه وروسته به بیا بیرته دوباره پوښتنو او ځوابونو او د ورونو ټلیفونونو ته غوږ شو که چېرته مسؤلین زما آواز اوري نو فبها او که نه نو بیا به موږ ټلیفونونه پورته کړو ټلیفونونو ته به ادامه ورکړو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد البصير خبرې کوم د سعودي عرب نه. سال ګران عبد البصير صاحب خیر قلاري ده. خیر تاسو خیر غواړو. الله جزای خیر درکړي. مهرباني وکړه. زما چې پوښتنه مې نشته خو دلته زما سره یو انډیوال دی هغه یعنې ډېر زه ورته ډېر ویم چې د مانځه ټیم کې بس دا مونځ کوه که هر سره کې که ټي وي ګورې که هر څه کوې خو کم از کم دا مونځ کوه او هغه زما په خبره بلکل عمل نه کوي زما سره دلته پاتې کېږي او زما سره اوس دلته ناست هم دی باید چې تاسو ورته د کوي دغه باندې هغې ته خصوصي ته دغه وکړئ چې بس دا خپل مونځ کوه دا مونځ چې کم از کم دی دا کوه فرض مونځ دی انشاءالله زه به جواب درکړم زه به ورته ووایم انشاءالله. السلام علیکم ورحمة الله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله. مولوي صاحب بس یو پوښتنه مې درلودل یو خو دغه د بارات د شپې په باره کې لږ معلومات غواړم او دویم که تاسو مړي مې د پاکستان دغه بجلیګر ملا و که تبلیغي و انګوکي و هېڅ وخت ما په یوټیوب کې ولیدل چې د کوم چا په باره کې وویل چې کوم څوک یې وښودو د کوم پیر و که څوک و چې د خدای خوب لیدلی و الله یې خوب لیدلی و او زه د الله نه دغه سوال کړی و چې الله ته په څه شي خوشحاله کېږي چې زه هغه وکړم الله ورته فرمایلي و چې ته قرآن پاک تلاوت کوه نو غواړم د انسانو دغه یو څو پوښتنې وکړم صحیح انشاءالله جواب به درکړم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام علیکم استاد څنګه یې جوړې په خیر. وعلیکم السلام ورحمة الله. تاسو ښه یې الله دې خوشحاله کړه مهرباني. الحمدلله. زه نن په ډېر یو ډاک زړه باندې به زه یو ورکوټې قصه درته وکړم. مهرباني وکړه ګرانه. څوک تاسو که خپل ځان معرفي کړئ څوک هستئ کوم ځای نه خبرې کوئ؟ زما نوم چې ده نصرت الله جلالیات
له سیاتل امریکا نه زه خبرې کوم. ښه مهرباني وکړه ګرانه. دماغ چې دا یو 10 کلن وراره موږ د جمعې په ورځ بعد د جمعې لمانځه نه حق کړ او دا یې چې 10 کلن ورته مخکې خبرې کولې د قرآن او قرآن سره ارتباط نیول. دا یو هلک و چې په موټر کې مو قرآن شریف دی غوږ نیوه په غوږو کې یې چې و دی داسې و ځان سره به چې په کور کې ناست و که په کمپیوټر کې به یو کار که خانګي د مکتب کوه دی به قرآن ته غوږ نیوه او دا یې شیخو ته تللی و د شیخ نه یې درس اخیسته الحمدلله 19 جزء چې و حفظ کړي وه. ماشاءالله 19 جزء حفظ کړي وه او په همدغه ورځ د پنجشنبې په ماسپښین باندې دا یې د دې استاد مسجد ته راسي او نورو ماشومانو ته دا یې درس ورکړي نو دا یې تللی و د کالي سپین کالي یې اغوستي و وبښئ زه لږ احساساتي شوی یم خیر بس ادامه ورکړئ ګرانه. د خپل توره خولۍ یې اغوستې او ښه همداسې نامخدا هغه سنتي ږیره یې راغلې وه چې هېڅ هغه باندې لاس نه وښلي او د دې امام محمد ادریس جلالیار ده. صحیح صحیح. او دا یې بس تللی و صدق ورکړی و مور ته ویلې و چې زما هغه مور یې ورته بانه کړې چې نن مه ځه ویلې نه ته څنګه ته ما له مسجد نه هر شي نه مې منع کوئ چې خو له مسجد نه ما نه منع کوي او دا امام خدا 15 وخته د دې مونځ چې وه په مسجد کې و په جماعت کې و او لاړې دا مسجد ته لاړې بعد له مسجد نه کور خواته چې راته دا په حادثه د ترافیکي کې دا ځان په حق ورساوه. صحیح. الله دې وبخي او الله دې په باندې رحم وکړي انشاءالله. ورونو ته به موږ به دا غوښتنه له ټولو مسلمانو خویندو ورونو نه وکړو چې دوی هم ورته د مغفرت دعا وکړي. الله دې بخښنه ورته وکړي. الله دې خوشحاله کړه او الله دې تاسو ته اجر جزیل او جمیل در نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله. مولوی ته څنګه بخیر؟ الحمدلله تاسو خاص دی قلاري ده. هغه فضل دا زما پوښتنه ده مولوی صاحب نه. مهرباني وکړه ګرانه اورم. او موږ د سعودي عرب مدینې څخه تاسو خپله کې موږ دلته کې مدینې منورې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ورشو موږ اعلان سوال موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم اعلان سوال کوو چې خلک وایي دا الله ته شرک دا خبره شرک راځي او کنه. صحیح شو زه به درته جواب درکړم انشاءالله انشاءالله. موږ دا سوال په ماشاء الله پاک موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ابد یا د دین زول اسلام محبوب دې په وخت سره موږ د ګناهونو معاف کا او یا راته دا حاجات پوره کا دا شرک راځي او کنه. صحیح ده زه به انشاءالله جواب درکړم انشاءالله. السلام علیکم ورحمة الله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمة الله. مهرباني وکړئ وروره اواز به اورم خبره مو وکړئ وخت کم دی. بله زه یو درم له مولوي صاحب څخه دا کومې کیتې څومره ګناه لري هغه کیتې پرې چې دا خلک سره کوي هغه څومره ګناه لري. صحیح شو. کیتې کول صحیح ده صحیح ده صحیح شو صحیح شو انشاءالله جواب درکړو. ګرانو دوستانو دلته یو دوه پوښتنې نورې هم راغلې وې که انشاءالله وخت و بیا به نورو ټلیفونونو ته ځواب ووایو. مخکې له دې چې ټلیفونونو ځوابونه ووایو دلته یو چا راته په ایمیل کې لیکلي وو د جرمني د کسل له ښار نه نور محمد په نامه باندې ویلي وو چې د افغانستان کې د صلح په اړوند ستا څه نظر دی. یو تعداد ډلې او ټپلې یا یو تعداد افراد او اشخاص داسې وایي چې باید صلح له بعضې ډلو سره مثلا طالبانو سره صلح نه ده پکار پلاني سره حزب سره نه ده پکار پلاني سره نه ده پکار. ستا څه نظر دی؟ اوله خو دا ده ګرانه وروره چې په الله سبحانه وتعالی صفا دا خبره کړې ده چې مؤمنان په خپلو کې سره ورونه دي
انما المؤمنون اخوة. اوله خبره مؤمن د مؤمن رور دی. فاصلحوا بین اخویکم، د خپل ورونو ترمنځ صلح وکئ. دا یوه موضوع. بله دا ده چې الله صلح ته خیر ویلی دی، یعنی دا غوره کار دی، بهترین کار دی. او بله دا ده چې که چیرته په یو مملکت کې، په یو ملک کې آرامی راځي او په هغې کې له هر چا سره خبرو کولو ته ضرورت وي، نو دا د مسلمان او د مؤمن وجیبه او فریضه ده چې دی به ورسره خبرې کوي. دی به د صلح پیغام کافر ته نه وړاندې کوي، خو که چیرته کافر دته د صلح پیغام وړاندې کوي نو دا به ورسره صلح کوي. اما بدبختانه یو تعداد دا لږکۍ او ډلې ټپلې دا وړې وړې نه دي چې په افغانستان کې یو څه وخت په قدرت کې و چې قدرت نه لري شو، اوس هم وایي چې په افتخار سره وایي چې اینا باید کشته شوند، اینا باید از بین برن، به هیچ وجه باید با اینا مصالحه و صلح صورت نگیره. دا د اسلام او دا د الله نه هم یو قدم وړاندې تلي خلک دي. الله وایي صلح وکړه، دا وایي نه صلح نکنین. پوه شوئ؟ دا بعضې خلکو هسې نوم څوک ځان ته صالح تخلص کوي او څوک ځان ته مصلح وایي، څوک صالح وایي او څوک مصلح وایي، او دا غټ غټ مفسدین دي د ځمکې په سر. ځکه چې الله وایي چې صلح وکړه او دا وایي چې نه. الله وایي له کفارو نه، له کمونیستو نه، له بېدینو نه لرې اوسه، دا ورسره یو ځای. الله وایي چې د اسلام له دشمنانو سره رابطه مه کوه، دا به یې کوي. په دې وجې باندې صلح کول، د مسلمانانو ترمنځ جوړ جاړی کول، مسلمانان سره رانږدې کول، مسلمانان په یو پلیټ فارم باندې په یو ځای باندې راټولول، دا د نیکو او مؤمنو خلکو کار دی. په دې کې لغتې وال او دا تخریبول، دا د مفسدو، دا د مغرضو، دا د اسلام د دشمنانو او دا د قرآن او د سنت دشمنانو خلکو کار دی. تاسو فکر وکئ چې یو سړی ضابطو او د کمونستانو په اشاره باندې، مثال یې درته وایم چې دلته هم شته دي که نه داسې خلک، لکه په هالینډ کې هغه یو دی، هغه په ویب سایټ کې څه خبرې کړې وي چې صلح ممکن نیست با اینا. دلته په اوسلو کې فروسیت منطقه کې یو تور کس دی، د ضابطو په قندار کې، قندار نه کمونستانو دستوري ولېږه مجاهدینو ته، یو ټانک یې ځان سره وړی و، هغې ځینه بیا هلته غلاګانې ښې ډېرې وکړلې، د کونډو مالونه یې وواله، د شهیدانو مالونه یې وواله. مجاهدین چې کله بیرته په قدرت کې راغله، راغی د کابل مدیر ترافیک شو. مدیر ترافیک شو، په مدیریت ترافیک کې پیسې ووالې داسې چې په لیسنسونو باندې به یې جنګ و. هغې نه وروسته چې اخلاص شو، چې کله نظام سقوط وکړ، طالبان راغلل، دی لاړه، نو بیا په ایران کې شیعه شو، متعیم کړی و یوې ښځې سره 3 کسه و، یو آیت الله دی، یو بل کس و، یو دا و، د 3 کسانو متع کړې وه. خو دی لږ هوښیار و، ژوندی ورور یې په مړو باندې ورکړه او هغه ښځې د ورندار په نامه باندې دلته راوسته. اوس دلته څه کوي؟ اوس دلته قادیانیانو سره لګیا دی، بله ورځ رباني ته لګیا و، بیا راغلی د طالبانو هغه 2 کسانو ته، هغوی ته ورغلی دی. دې ته وایي منافقین. دا دی منافق. المنافق کالشاة العائره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي منافق څوک دی؟ دا لکه هغه ګډه چې وار یې راوړی وار، نو دې رمې ته منډه کي، که چېرته یو نر پیدا کي، یو ګډ پیدا کي، او دې ته منډې وایي چې که چېرته یو ګډ پیدا کي. نو خو تاسو پوهېږئ چې په ګډه چې په ګډ پسې ځي نو څه کوي. نو دا منافق هم کله په یو هوټل کې په اوسلو کې یو پسې ګرځي، ما جومات جوړ کړی دی او زه پلانی یم او زه رهبر وم، انا لله، او د صلح په خلاف او د اسلام په خلاف په هر ځای کې خبرې کوي. چې ته یې ګورې بس چې کوم ځای کې زور رسېږي نو غلا او نارواونه، دغسې خلکو نه ځان وساتئ. دا خو ډېر بېدینه خلک دي، دا ډېر بې ایمانه خلک دي چې یو سړی د اسلام په ضد او د اسلام په علیه له قادیانیانو سره، له کافرو سره لاس یو کوي او وایي چې ځم قادیاني. قادیاني څه هغه دی؟ یا ویل چې زه قادیاني شوی یم او یا د هغوی نظریه تاییدول، دا په خپله کفر دی. که 100 وارې کلمه لا اله الا الله ویم کافر دی، مسلمان نه دی. بیا دا بله موضوع. بله دا ده چې قادیانانو په باره کې اوسلو فروسیت نه یو چا عماد الدین په نامه باندې پوښتنه کړې په ایمیل کې،
عماد الدین چې قادیانیان څوک دي؟ ګرانه قادیانیان هغه خلک دي چې همدغه ستاسو د مسجد تر خوای مرکز دی چې ستاسو د مسجد په سر باندې د قادیاني لویه هټۍ ده کوم سره چې ستاسو د جومات امام محترم مصلح صاحب ورغلی او رابطه یې کړې وه او کتابونه یې په هغه باندې خرڅ کړي وو او د هغه په اشاره یې کتابونه په ګاربیج کې غورځولي وو هغه دغه خلک دي قادیانیان چې د دوی نبی دی مرزا غلام قادیاني دا هغه خلک دي نو دوی عقیده دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وروسته مرزا غلام قادیاني راغلی او دا هغه خلک دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې بل نبی تم قایل دي چې وایي منګه نبی منګه ته الله نبی را لېږلی او هغه په خپل کتاب کې ډېرې ناشنا خبرې کړي چې انشاءالله کله په موقع راغله نو د قادیانیت په عقیدې باندې به بیا پوره تاسو ته خبره وکړو انشاءالله بله دا ده ورور چې پوښتنه کړې وه دوه پوښتنې وکړې برات د شپې په اړوند چې دا د برات شپه نصف شعبان چې ورته وایي 15 شپه چې ورته وایي آیا د دې څه فضیلت خاص ثابت دی په احادیثو کې او که نه ګرانو ورونو خویندو دوستانو د برات د شپې خاص فضایل دا په صحیح حدیث کې نشته چې د شپې باید دومره عبادت کوي او داسې مونځ به کوي او سبا په ورځ باندې به یې روژه نیسي دا په صحیح سند سره ثابت نه دي البته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې روژې نیولې دي په دې میاشت کې روژې نیولې دي نو که یو سړی روژه نیولی شي نو ودې نیسي او که چیرته دې وخت کې د روژې نه نیولې چې 15 تیر شو دې نه وروسته بیا روژې شروع کوي نو دې کې دې بیا روژې نه شروع کوي هغې علت دا دی چې په بل حدیث کې منع راغلی ده علت دا دی چې ته به بیا د روژې هغه فرضي ورځې هغه سمې روژه ونشي نیولی په هغې کې نو په دې کې به تا نه کمی او کوتاهي وشي نو ځان ښه تکړه کړه روژې میاشتې لپاره او که چېرته معمول وي د یو سړي چې روژې نیسي همیشه نو 15 هم پکې راغله نو بیا دې راشي خو دا وخت خاص کول دا رسول الله نه دي کړي صحابه نه دي کړي په صحیح حدیث باندې ثبوت نه لري دویمه پوښتنه چې کړې وه چې بجلیګر په اړوند چې خوب یې لیدلی او یاره خوب دی نو که دا اوس څوک معلوموي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دروغ باندې به خوب نه وایي کوم سړی دا په دروغ دا کبیره ګناه ده چې له ځانه خوب جوړوي او د ده یوه خبره به زه تاسو ته وکړم یا به ژوندی یا به اوس وفات شوی خو غالبا چې ژوندی دی نو ډېرې داسې ناشنا خبرې کوي ناشنا مسائل وي او بله دا ده چې کنځلې کوي کنځلې نه ښځه پرېږدي نه بل څه پرېږدي نه بل څه ټولو ته کنځلې کوي سپکې سپورې وایي په منبر باندې او زمونږ پیغمبر فحاش لعان بدګوی او بدزبانه نه و بې غیرتو او په پوس پرې کړو ښځه داسې ده دا د ښه سړي او د ښه عالم او د مسلمان خاصه نه ده او کلیپونه دي له دې وجې نه زمونږ شیوخو پسې څوک دا خبرې نه کوي ولې نه کوي ځکه هغوی اصول معلوم دي په ډېر ښه طرز باندې بیان کوي هغوی له داسې خبرو نه ځان ساتنه کوي او دوی پسې هر څوک وایي حتی د پاکستان مشهور ډم هغه ورپسې ویلي دي وایي شپې په خوب کې جهنم ته لاړم وایي نو ومې کتل چې دا یو ملګری را سره نشته په دې حجرو کې او په دې مجلسونو کې به چې راته ناست و خندلی به دا خو نه ښکاري وایي چې کتلی مې وروسته د خپو کشاری دی وایي چې کتلی مې نو بجلیګر العیاذ بالله وایي راپسې و یعنې دې حده پورې به بیا خلک خبرې ورپسې کوي نو بجلیګر حاجي ښه سړی دی بس الله دې معافي ورته وکړي اوس ډېر ظهیر شوی و هغه مخکې کال چې ورغلي و موږ ډېر ولید ډېر ظهیر شوی لیکن عالم ته دا نه دي پکار داسې سپکې سپورې او بدې ردې ویل او دومره نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې لعنت او غضب په چا باندې مه وایي چې ته په غضب او په لعنت ککړ شي مګر عام خبره ده د مخامخ خلک ورته ناست دي ای د الله په غضب او په لعنت وایي ککړ شي او دا ډېره سپکه خبره ده دا د قرآن او سنت خلاف خبره ده الله دې موږ ترې وساتي او دا چې په خوب کې پلانی لیدلی او الله ورته ویلي چې قرآن نه الله سبحانه وتعالی قرآن کریم کې ویلي دي چې دا قرآن ولا افلا یتدبرون القرآن دا قرآن کې تدبر ولې نه کوي صرف قرائت هم نه دی ویلی پوه شوې نو تدبر په قرآن کې او قرآن کریم لوستنه دا ډیره ضروری ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړوند باندې ډیر زیات احادیث ویلي دي فضائل القرآن یو کتاب دی هراوي درېمې صدۍ عالم 4 جلده کتاب دی اوس چاپ شوی فضائل القرآن للهراوي ډیر ښه کتاب دی تاسو یو ګورئ د قرآن فضایل او د قرآن عظمت پکې ذکر شوی دی نو خوب ته څه ضرورت دی دلته تیار
په ویښه باندې ټول مسایل پراته دي خوبونو لپاره مسله ثابتول خوب په دین کې څه دلیل نه دی خوب چې وه د نبي خوب دا وحی وه ما نور دینه سوا دا یو الهام دی لیکن دا دلیل نشي کېدی چې پلانی په خوب کې و پلانی داسې ولیدل او بس دا به کېږي نه هغه دا خبره صحیح نه ده او بله دا ده چې زموږ ورور چې ویلې 19 کلن وراره مې ښخ که الله دې هغه ته بخښنه وکړي او 19 سپارې حفظ کړی نو وایي چې حافظ د قرآن د مور و پلار ته به الله د قرآن په وجه باندې د قیامت په ورځ داسې یو تاج کیږي چې رڼا به د دغې نور له رڼا نه زیاته وي نو چې کله د حافظ د قرآن دا حال وي د مور و پلار دا حال وي نو د حافظ به څه مقام وي او وایي که نه وایي چې حافظ د قرآن ته الله سبحانه وتعالی وایي چې رتل ورتقې لولا او خیجه بره خیجه په د درجو د جنت کې آخري مقام ستا هغه دی کوم چې ته قرآن پکې سټاپ او بس دی ستا آخري مقام هغه دی نو حافظ لپاره دا چې مور ورته ویلي چې مزه جومات ته هغه ته مزه نو هغې خو به له دې وجې نه ورته نه ویلي او یو مختصره واقع به تاسو ته بیان کوم یو صحابي ایمان راوړه چې کور ته لاړه مورې ورته وویلې مورې وایي والله چې تر څو پورې له دین نه وانه وړې زه ډوډۍ نه خورم بس زما په اصطلاح باندې اعتصاب غذایي دا پاکستان کې ورته بوک هرتال وایي که نه وایي بوک هرتال مې وکړه به ډوډۍ نه خورم خو چې تر څو د محمد له دین نه وانه وړې هغې ورته ویلې وایي مورې که خورې که نه خورې کلي ولا تاکلي خورې او که نه خورې والله چې دی په ځای چې 100 سا ولري 100 ساګانې او دا یوه پرله پسې همداسې بلې پسې وتلې دا 100 سا دې ووځي او ته راته وایې چې د پیغمبر له دین ته واوړه زه نه اوړم الله اکبر دې ته وایي عزم او اراده د مور و پلار عزت او احترام کوئ دا ضمني یو خبره وه چې درته مې وکړه خو چې کله مور و پلار درته وایي چې په دین کې دا مسله دا به نه کوې بعضې مور و پلار زه دلته وینم باور په الله وکړئ چې بچي دوشنبه او پنجشنبه روژه نیسي او پلار وایي دا به فنټیک شي ولا دا سایکولوګ ته پکار ده چې ور ویلېږو سایکولوژي ډاکټر وګورئ رواني ډاکټر وګورئ دا هلک څنګه دوشنبه او پنجشنبه روژه نیسي ولا څه تکلیف لري انا لله و انا الیه الله دې داسې پلار او مور ته هدایت وکړي و چې زوی دې مونځ کوي او زوی د عبادت کوي او زوی د روژې نیسي او ته پرې خفه کېږي الله اکبر الله دې تاسو ته هم د زړه صبر در نصیب کړي او الله دې د هغه مقام اوچت کړي په قبر کې او الله دې خوشحاله لري او بل ورور چې پوښتنه کړې وه چې دا ورور دی لمونځ نه کوي ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې دا مونځ چې کوم دی العهد بیننا و بینهم دا وعده او عهد او پیمان چې کوم زموږ او د کفارو ترمنځ دی هغه دا مونځ دی او څوک چې قصدا مونځ پرېږدي دا له اسلام نه ووته دا یوه دویمه خبره وایي الصلاة عماد الدین دا مونځ د دین ستنه ده من اقامها فقد اقام الدین چا مونځ وکړه د دین په خپو ودرو ومن ترکها فقد هدم الدین چا پرېښوده مونځ نو ته داسې مثال دی لکه چې دین یې وران که له کاره یې وویسته دین یې خراب که برباد که ومن ترکها فقد هدم الدین مانځه په باره کې ګورئ په هیڅ شي کې صحابه اجماع او توافق نه دی کړی د کفر په مسله کې د نورو اعمالو سوا د مانځه نه وایي چې څوک مونځ قصدا پرېږدي او مونځ نه کوي دا کافر دی اوس به څه کوې نو زما توصیه ده دې ورور ته چې په مدینه منوره کې پروت یا په سعودي کې پروت یا په دمام کې یا په شاوخوا کې یا په طائف کې یا په قصیم کې یا په یو ځای بل ځای کې هر چېرته چې پروت یې په یو ځای کې به پروت یې ته په مدینه کې پروت په هغه ملک حجاز کې کوم کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شوی او ته بیا هم هلته پروت یې او مونځ نه کوې نو الله دې اول ما ته او بیا تاسو ټولو ته هدایت وکړي دا ډیره ضروري خبره ده درېیمه خبره دا ده چې ورور وویلې چې مدینه منوره کې یو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم قبر ته ورځو او دا الله ته واسطه کوو ګرانه وروره زه به یوه خبره درته وکړم په دعا کې په صحیح سند سره په صحیح دلیل سره په هیڅ ځای کې نشته دی چې مړه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یا هم
وروسته له مرګ نه کوم سړی ورغلی او رسول الله یې واسطه کړی چې یا الله د ده په خاطر او د ده په روی او په وسیله او په طفیل او په حرمت او په فلان باندې دا نشته دي. دعا کې راسا الله سره رابطه وکړه، یا الله د ده په روی باندې وکړه، یا الله د ده په واسطه یې وکړه. دا نازولی دی. نازولی څه؟ نازولی چی شي ته وایي؟ وایي دا زوی ډېر نازولی دی. که ولد حقیقي نه وای نو ولد حکمي خو وایي که نه خلک. دا زموږ خلکو کې هم وایي. الله سبحانه وتعالی دا نازولي مازولو ته ضرورت نه لري. څوک راکینی اے اللہ میں تیرے دردہ کتا ہوں، اے اللہ میں ذلیل ہوں. مانے ته خو ذلیل یې، ته سپی یې رښتیا هم ته انسان الله اشرف المخلوقات پیدا کړی. دا غلطی دعاګانې غلطی طریقې دا پرېښو. یعتدون فی الطهور والدعا کې چې هغه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت به په دعا کې له حد نه تجاوز کوي. او ما د وسیلې په موضوع کې دا خبره ذکر کړې وه او په یوټیوب کې پرته ده. ابو عبدالله صافي دین وروسته ای دی LLAHSAFI ابو ای بی ډي چې ولیکم په خپل اول سر کې راځي. هلته وګورئ وسیلې په اړوند ما خبره کړې وه او په هغې کې مې صحیح وسیله او شرکي وسیله دا ذکر کړې ده. دا مهم الفاظ دي او دې نه ځان ساتل. یا الله ته مې وبخې، یا الله ته. نو دا خبرې درستې نه دي چې دا خلک کوي چې د پلاني په طفیل او بحق فلان او دا نشته دي. په فقه حنفي کې وایي چې هیڅ مخلوق په الله باندې حق فرضي نه لري چې دا به کوي الله. نه، تفضلي هغه حق چې کوم دی هغه بېله مسله ده او په دې باندې موږ تفصیلي بحث کړی دی. انشاءالله تاسو کولی شئ په یوټیوب کې هغه واورئ. الله دې موږ او تاسو ټولو ته صحیح عقیده او عمل را په برخه کړي. او بل ورور چې پوښتنه کړې وه په اخره کې چې دا قطعې څنګه دي، وروره دا ګناه کبیره ده. هر هغه شی چې تاسو د الله سبحانه وتعالی د ذکر نه مصروفوي، غافله کوي، چې ضرورت هم ورته نه وي، نو دا ګناه ده. دا غټه ګناه ده. شپه ورځ په دې باندې خلک لګیایي او بس قمار هم په دې باندې کوي. دا آله د قمار ده. دې نه ځان ساتئ. ولی وی سات مینه تیریږي. بعضې خلک وایي نو غیبت نه خو دا ښې دي که نه. دا بعضې خلک دي ما ته یو چا وویلې په یو ځای کې تللي وو په دې مالمو کې، ویې ویله چې بس په مالمو کې وایي دا خبره شي چې ډوډۍ وخوړه شي، قطعې وغورځوي او ټیکه شروع شي. ما ټیکه چې شي بس وایي لګیا یي او قطعې دې سره کوي. ښه وایي نو ولې مالې ولې کوي؟ وایي خو غیبت نه ښې دي. نو مالې غیبت نه خو ښه کار بل زه در وښیمه. قرآن کریم راواخلې هلکه ته تلاوت که، زه به یې واورم، زه یې تلاوت کړم، ته یې واوره. دا قرآن سره سم کو. راځئ چې مونځ وکړو، راځئ چې ورشو یو مسجد ته مسجد کې کینو، راځئ چې یو ښه کتاب واخلو، راځئ چې درسي حلقه جوړه کړو. نه 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 دې ته ضرورت نشته دی. قطعې راواچوئ. قطعې دا د فساقو فجارو او د بدو خلکو کار دی. مونځ به کوئ، شطرنج به یې ایښئ چې دا مونځ بېرته به راشي شطرنج ته به کینې ټکه 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 دانې بږدي. برای تکامل و برای بلند رفتن و ارتقای مغزی شطرنج بهترین چیز است. بیا به دا خبر درته وکړي. ورته د عقل او د دماغ او د انسان د مرتبې د اوچتېدلو تکامل لپاره بهترین شی قرآن او سنت دی. دا همیشه لوله او نور دنیوي کارونه دې کوه. نو قطعې کول دا ناروا دي. دا د الله له ذکر نه غافلېدل دي. او دا لهو الحدیث کې هم راځي ومن الناس من یشتري لهو الحدیث. دا لهو الحدیث دی. دا جواز نه لري. دا سمه خبر نه ده. دې نه ځان ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. زه یو سوال لرم. یو سوال دی اګړې په باره کې لرم چې دا څنګه سنت دی که څنګه ده. بل سوال د افغانستان کې زیارتونه ډېر دي. مثال په یو ګردیز کې 10 رقمه زیارتونه دي. خلک د دې په وجه ورځي چې ورته یې چې یاره دا د بادو زراعت دی، دا ګوزان زراعت دی. اول زمونږ په کلي کې په خوست کې یو زراعت دی د زوراباد په نام مشهور دی. نور پته نشته هېڅ شی به وي. چې کله کوم ماشوم رنګه واخلي شپې په ژړا شي، نو
خپل خاوند پسوي خپله زنانه ورته وایي چې پاڅېږه دا ماشوم ژاړي ورته یې د زراعت ته په زراعت باندې داسې شپېره 3-4 ځله دا چاره تېره کوو بیا ځو بیا کور ته ځو دې په باره کې مونږ ته وکړئ انشاءالله. بله دا پوښتنه کوم چې که مونږ کولی شو د سعودي عربستان د ریاض نه تاسو سره مرسته کول په څه ترتیب مونږ تاسو سره مثال د پیسو یا بل شي مرسته کولی شو د ځای نه ریاض نه؟ صحیح ده، زه به انشاءالله دا درته ووایم انشاءالله انشاءالله دا به هم درته ووایم په خیر. الله دې خوشحاله که نور به څه پوښتنه نه وي. نور خو انشاءالله نشته. الله دې جزای خیر درکړي انشاءالله به سره خبرې کوو. د پیسو باره کې دغه وکړئ چې مونږ ریاض نه تاسو سره سمه ده انشاءالله زه به انشاءالله السلام علیکم. السلام علیکم. ګرانو دوستانو فقط 4 دقیقې نورې پاتې دي او دغه پوښتنې ته به دا 2 پوښتنو ته به ځواب ووایو. اوله دا ده چې پګړۍ دا څنګه ده، سنت ده مستحب ده؟ ګرانه وروره پګړۍ چې کومه ده دا مستحب ده او که څوک یې تړي ډېره ښه، که نه تړي کورې ودان. زجاجة المصابیح یو کتاب دی په نامه د زجاجة المصابیح یا مشکات حنفي. یو مشکات دی، مشکات لیکل شوی دی په هر شي کې، صلات حنفي، مشکات حنفي، پلانې حنفي، دا یو کتاب دی په 5 جلدونو کې زجاجة المصابیح او یا په بل اعتبار مشکات حنفي. په هغې کې لیکي، په کتاب اللباس کې لیکي چې لا بأس، ګوره دا وی لا بأس بلبس القلانس، هیڅ فرق نه کوي چې یو سړی خوله په سری والعمائم او یا لونګۍ په سری فرق نه کوي خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لونګۍ تړلې ده. کله چې فتح د مکې وه توره پګړۍ په سر وه، توره لونګۍ په سر وه، او کله لونګۍ په سرول زما خپله ډېره خوښه ده، ډېره مې خوښه ده، لږه نه انتهایي مې خوښه ده، خو کله پکول هم په سروم او کله سپینه خوله هم په سروم، دا مې عادت دی. خو پګړۍ مې ډېره خوښه ده او قسم پګړۍ. دا دوستان مې چې کله څوک کابل ته یا پاکستان ته لاړ شي نو یو پګړۍ ما ته دوی رالیږلي، زما خوښه ده. نو دا یو مستحب او ښه عمل دی. کله نبي صلی الله علیه وسلم په سر کړی ده او عام اوقاتو کې نه وه په سر کړی. نو دا د هر ملک هغه یو خاص اصول هم دي چې بعضې ملکونو کې خلک ډېر، ستاسو په دې خوست او په دې پکتیا او په دې ځایونو کې خلک پګړۍ ډېرې په سرئ، خلک ډېرې په سرئ. په کابل کې بیا سرلوڅې ډېر دي، هلته پګړۍ ډېرې کمې دي. او زموږ په مشرقي کې پګړۍ ډېرې دي، خو بیا په کونړ کې پکول په سرئ. دا د هر ځای یو غم دی په اصطلاح باندې، هغه کلتور غوندې هم جوړ شوی دی. لیکن زما په خپله پګړۍ خوښه ده او په سروم او دا چې بعضې خلک وایي چې نبي صلی الله علیه وسلم صحابهو ته دستاربندي کړې ده، لکه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه حدیث ذکر کوي چې عممني رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه حدیث ضعیف دی ښه، خو په هر صورت باندې پګړۍ یا العمائم تیجان العرب، ما ته یو ورځ چا ویلې وایي دا پګړۍ ولې نه په سر یم؟ زه خو یې په سرومه، خو اوس یې نه په سرومه ستا له وجې نه. وایي ولې دا خو ولې حدیث کې نه دی چې العمائم تیجان العرب نښه او دا نشانه د عربو ده. نو مالې زه اوس عرب نه یم چې بیا به زه په سرومه. او بله دا ده چې دغه رقم پګړۍ چې موږ په سرو په هغې زمانه کې نه وي، خو زما خوښه ده او په سرو مې او سنت مؤکده م ورته نه وایم او دا به ورته نه وایې چې یاره یو مونځ چا په پګړۍ سره وکړه او بیا مونځونه بې پګړۍ، دا بیا صحیح خبره نه ده. او بله خبره دا ده چې آخري پوښتنه چې ورور کړې وه چې دلته په ګردیز کې په خوست او پکتیا او داسې په ټول افغانستان کې زیارتونه ډیر دي. هر شي لپاره یو زیارت دی، یو ذمه دار دی. څوک د ژړا ذمه دار دی، څوک د تبې ذمه دار دی، څوک د سرخوږي ذمه دار دی، څوک د ګوډو خپو ذمه دار دی، څوک چې ګورې د لیونو ذمه دار دی، څوک چې ګورې د دانو ذمه دار دی، څوک چې د بادو ذمه دار دی، څوک چې د قلنجو ذمه دار دی، څوک د سرخوږي ذمه دار دی. انا لله و انا الیه راجعون. دا ډیره د افسوس خبره ده. او البته زمونږ ولس، زمونږ بېوزله خلک دا بیچارهګان له دین نه خبر نه دي، دوی ته چا دین نه دی بیان کړی. دوی ته خو که ملا راغلی دی نو ډوډۍ یې ترې خوړلې، پیسې یې ترې اخیستې دي او تللی دی، خپل کار یې نه دی کړی. او بل ملا ته دومره معلومات چېرته وو؟ ګرانو ورونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ورځې د حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما په اړوند شکایت شوی، دوی ژاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وروښودل؟ وایي نه ویلې چې ورشئ یا د پلاني صحابي قبر ته یې وروړئ چې هغه یې ښه کړي
یا یې ونه ویلې بس څه ویل هغه دعا یې وښودله اعیذکما بکلمات الله التامه ومن كل شیطان وهامه ومن كل عین لامه. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وروښوده. نو موږ لپاره بهترینه طریقه بهترین طرز او ترتیب دی رسول الله طرز او ترتیب دی. خپل ژوبلی شي پلاني زیارت ته ورځمه په دې جلال آباد په بیسودو کې میالي صاحب دی په هغه کې سمرخیلو کې. نو میالي صاحب ته چې سړی لیونی شي هلته یې ورولي، هلته یې تړلی په یو ډاک کې سپېره ځای کې هلته یې تړلی او لیوني چرسیان بنګیان هم ورته ناست دي. وایي دا لیونی دی میالي صاحب ته یې بوځئ. چې بادو نیولی وایي بویځئ یاسین بابا ته. یاسین بابا خو یې دانو دی رښتیا. څوک یې ډولکي بابا ته بوځي، څوک یې یاسین بابا ته بوځي، څوک یې مهترلام صاحب ته. وایي دا خو داسې دی چې 40 متره دا قبر دی، وایي دا په ملا قات شوی دی، دا وایي 80 ګزه و 80 متره و. مالې دا له پلار نه هم پسې اوږد شو. انا لله و انا الیه راجعون. ګرانو ورونو قبر ته چې ځئ زیارت ته چې ځئ درې خبرې دي پکې، درې. دا په یاد وساتئ. دې نه سوا نور هر عمل دی شرک عمل دی، ناروا دی او درست نه دی. چې ورځئ نو قبر والا ته څوک چې په قبر کې پروت دی هغه ته به د سلامتۍ دعا وکړي. یو. دویمه خبره دا ده مغفرت غوښتنه به ځان ته م وکړي هغه ته چې الله دې منګه تم بخنه وکړي تاسو تم. دریمه خبره دا به را په یاد کړي چې دا مخکې تلي وو منګه ورپسې وو. دې نه سوا له قبر نه څه غوښتل، د قبر خاورې په ځان مګل، قبر خاورې کور ته راوړل، قبر تیږې مګل، قبر لمس کول، قبر باندې څادر اچول، قبر نه طوافونه کول، قبر نه غوښتنې کول، قبر والا ته اوازونه کول. دا شرک دی، دا ناروا ده، دا حرام ده. زیارت ته تلل په مسنونه طریقه باندې چې رسول الله ښودلي هغسې وکئ. السلام علیکم یا دار قوم من المؤمنین، یا السلام علیکم یا اهل القبور، ای قبرونو والا سلامتی دی وي په تاسو باندې. دا نه چې هغه یې اوري او تا ته بس وعلیکم السلام هم وایي. الله دې تاسو ته هم بخښنه وکړي او موږ ته هم. انتم سلفنا ونحن بالاثر. تاسو مخکینیان استئ، موږ نه مخکې تللي وئ، موږ درپسې په دې لاره در روان یو. نور هغه خوارکۍ له هر څه نه وتی ده، ته اوس ورځې له هغه نه یې غواړې. هغه چې ژوندی و څه یې کولی شو، چې اوس مړی دی او له هغه نه به یې غواړې. په هر صورت باندې یو څو 2 دقیقې له وخت نه هم پسې واوښتلې. هیله مند یم چې خویندې ورونه دوستان او زمونږ د افغانستان د ټلویزیون د آواز د افغانستان صدای افغانستان د ټلویزیون محترم مسؤلین او دوستان بخښنه وکړي ځکه چې لږ وخت زیات ونیو، له هغه وخت نه پسې ور واوښتو. الله دې تاسو ټول خوشحاله آباد او سوکاله لري. البته کله ټلویزیون سره کومکونه کوئ یا له اسلامي خپرونو سره کوئ، نو د هغې لپاره یوه طریقه دا هم کیدی شي چې ویسټرن یونین په ذریعه باندې راسن ټلویزیون ته ولیږئ او هغه نمبر یا شمیره هلته شته ده، کولی شئ زما په نامه باندې راولیږئ ویسټرن یونین، لیکن چې رالیږئ عبدالرؤف محمد په نوم باندې، نو کولی شئ ویسټرن یونین په ذریعه باندې دلته راولیږئ او هغه هم کیدلی شي نو او اکاونټ په ذریعه باندې هم کیدلی شي، خو هلته به دا مشکلات وي. په هر صورت الله دې موږ او تاسو ټول خوشحاله آباد او سوکاله لري. انشاءالله د روژې د میاشتې لپاره خاص فکر وکړئ دوستانو او کوشش وکړئ چې اسلامي خپرونې سپورټ شي، اسلامي خپرونې دا نور هم زیاتې شي. او په روژه کې به انشاءالله درس قرآن کوو او دا ستاسو په مټ او ستاسو په قوت او ستاسو په کومکونو سره لکه دا خپرونه چې مخکې ځي نور به هم الله مخکې بوځي. الله هم آباد لره. تر بیا لیدلو پورې مو په لوی او بخونکي الله سپارم. فی امان الله والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.